کال 2002 د څېړونکو دغه ډله تر بل هر وخت ډارېدلې او حیرانه ښکارېده، ځکه پر دغه کنګل شوي ځای کې چې له لکونو کلونو را په دې خوا همداسې د انسانانو خالي پاتې دی، اوس یو عجیب غږ د دوی تر کمپیوټر را رسېږي او دوی ټول پر ډېر دقت ورته غوږ دي. دغه غږ تر دې دمخه نه و اورېدل شوی، مګر په دې ورځ له کومه را پیدا شو او دغه غږ په غوږونو ولې نه اورېدل کېدلو. د راز ټي وي ویډیو کې درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. انټارکټیکا د نړۍ تر ټولو یخ، تر ټولو تیز شمال درلودونکی او تر ټولو خشک ځای. پخواني خلک د انټارکټیکا پر شتون خبر ول، نو ځکه یې نوم هم ورته انټ آرکټس ورکړی و، مطلب د خرس خلاف ځای. دا د هغه خرس څخه اخیستل شوي چې په ستورو کې جوړیږي او ورته بیر کانسټلیشن وایي، چې دا د کورې په شمال کې موقعیت لري. نو د همدې پر اساس یې ورته انټ آرکټس ورکړل، یعنی د خرس خلاف چې په جنوب د کورې کې موقعیت لري. یو کنګل شوی سمندر د نړۍ په آخري برخه یعنی په جنوبي کورې کې موجود دی. دغه پراخه خشک ځای چې زموږ په فکر هیڅوک هم نه پکې اوسېږي، بلکې د دې په ښکته خوا کې یو زړه راښکونکی او د خدای خلقت په هوساینې ژوند پر مخ وړي. په ډېره ژوره کې د نړۍ غټ رازونه پټ او کنګل شوي پراته دي چې پر سر یې یوه درنده واوره شتون لري. دغه واوره چې پر ځینو ځایونو کې حتی تر 4 کیلومتره رسېږي یو پر اسراره کنګل شوې واوره ده، ځکه د نړۍ د تیر وخت ریکارډونه یې له ځانه سره پټ ساتلي او د تیر وخت فوسیلونه پکې لا هم موجود دي. نن هم د هغه درو شیانو په اړه غږیږو چې له انټارکټیکا څخه را پیدا شوي او څېړونکي یې زښت زیاته حیرانه کوي. او همدارنګه دا هم څېړو که د انټارکټیکا واوره ویلې شي په نړۍ به څه پېښ شي. 3 نمبر پیرامډز. د نړۍ مختلف څېړونکي د انټارکټیکا په اړه مختلف نظرونه لري. ځینې وایي چې دلته یو لرغونی قوم اوسېدل او ځینې بیا د خلایي مخلوق په اړه خپل نظر ورکوي. مګر په 2014 کې سټلایټ په انټارکټیکا کې په ویلې کېدونکې واوره کې یو راښکاره کېدونکی پیرامډز ولیدلو چې د دې اړخونه د مصر د اهرامونو سره بیخي ورته والی لري او هر اړخ یې تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې ډېر چانس شته چې دا د قدرت لخوا نه بلکې د یو لرغوني قوم لخوا جوړ شوی اوسي، او همدارنګه شاید نور پیرامډز او د هغه لرغوني قوم په اړه کوم پاتې شونې هم موجود واوسي. که موږ دغه د لرغوني قوم نظریه ومنو نو زموږ ذهن ته به اوس ډېرې پوښتنې راپورته شي چې د هغې ځواب لا تر اوسه نشته دی، لکه دا څوک ول چې دا پیرامډز جوړ کړی دی. هو، دا خبره رښتیا ده چې انټارکټیکا یو وخت یو سرسبزه ساحه او ځنګلونه پکې موجود وو. د ساینسدانانو په وینا چې په آخري آیس ایج کې د انټارکټیکا یوه برخه سرسبزه وه او د ژوند شتون پکې امکان درلود. مګر دغه پیرامډز دغه خلکو جوړ کړي یا هم نه، نو دغه خبره لا تر اوسه چا نه ده ثابته کړې او نه هم دغه خبره په اثبات رسېدلې چې دغه پیرامډز رښتیا هم د انسان پر لاس جوړ دي او که یا هم د قدرت. مګر دغه خبره خو راښکاره شوه چې په انټارکټیکا کې یو وخت سرسبزي شتون درلود. 2 نمبر یو ناپېژانده غږ. په 2002 کې په انټارکټیکا کې د واورې یوه غټه ټوټه اوبو ته ور وغورځېدله چې په لارسن نومېدله، چې دا 3250 کیلومتره اوږده او 220 کیلومتره پلنه وه. د غومره لویه برخه د واورې اوبو ته په ورغورځېدو سره د بحر لیول راجیګ شو. نو ساینسدانانو فکر کولو چې دا واوره د موسم د بدلون له امله په اوبو کې ورغورځېدلې. نو د دې لپاره چې بیا دغسې تکرار نشي او کومه بله ټوټه د واورې اوبو ته ور ونه غورځي، نو په واوره کې یې سنسرونه نصب کړل. هغوی په اصل کې دا معلومول غوښتل چې اخر د څه له امله دغه واوره غورځېږي په اوبو کې. دغه سنسرونو په واسطه یې د واورې خاصیت او شکل معلومول غوښتل، مګر کومه نتیجه چې د دغو سنسرونو راغله نو هغه ټول څېړونکي حیرانه کړل. د سنسرونو د معلوماتو پر اساس دا ویل کېدل چې د انټارکټیکا واوره په مسلسل ډول ریږدي او وایبریشن کوي او د هغې له منځه دغه یو اواز اورېدل کېدل. د دغه اواز فریکونسي صرف 15 هرتز وه چې دا د انسان غوږونه نشي اورېدلی، مګر د سنسرونو د معلوماتو پر اساس دلته حتما یو څه شتون لري چې د انټارکټیکا د غومره واوره ریږدوي. نو د څو میاشتو د څېړنو وروسته پر دغه اواز کې لږ بدلون رامنځته شو چې دا د موسم په بدلېدو سره و او په آخر کې د دغه پوښتنې ځواب پیدا کړ. د څېړونکو په وینا چې دغه غږ د واورو په تونلونو کې د هوا د تلو راتلو له امله جوړیږي چې همدا د دغه غږ د جوړېدو لامل کېږي. اول، د انټارکټیکا آتش فشانونه. دا ډېره حیرانوونکې خبره ده چې په انټارکټیکا کې د یو اکټیو آتش فشان موجود اوسي، مګر بیا هم په انټارکټیکا کې څو اکټیو آتش فشانونه موجود دي چې د دغو له ډلې یو هم ماونټ ایربس دی. یو اکټیو آتش فشان دی، دا 3800 متره لوړ دی. هغه حیوانات چې پر دغه ځای کې ژوند کوي یو یې هم پینګوین دی چې ډېر یو معصوم او مینهناک حیوان دی، او بل یې هم سیلیس دی، او داسې نور حیوانات هم پر دغه واورینه او د نړۍ تر ټولو یخ ځای کې خپل ژوند کوي. اخر هم که د دې په اړه وغږیږو که د انټارکټیکا واوره ویلې شي نو څه به پېښ شي پر نړۍ کې.
که ټوله واوره د انټارکټیکا ویلې شي یوه ډېره لویه فاجعه به رامنځته کړي. یوازې د بحر لیول به راجګ نه شي او هیوادونه به وران نه کړي، بلکې هغه وایرسونه او مختلف قسمه مکروبونه چې پر دغه کنګل واوره کې بې حسه پراته دي هغوی به هم راخواره شي او یو وبا به په غونډه نړۍ راخواره کړي چې د دې اندازه لا چا نه ده لګولې که دغه وایرسونه راخواره شي انسان ته به څومره ضرر ورسوي چې دا وخت خدای پر دې نړۍ نه راوړي. په بله ویډیو کې به د دې په اړه وغږیږو که د انټارکټیکا ټوله واوره ویلې شي نور به څه پیښ شي. امید دی چې د راز ټي وي دغه ویډیو به ستاسې د پام وړ ګرځېدلې اوسي. په کمنټس کې مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله په امان.